لوی عزت ورکوونکی ده دا کتاب. او ترڅو چې دې کتاب نه علم شروع نه کې بل داسې علم پیدا کوی نشي چې هغه د خطایي نه پاک وي. اما زه څه خبره وکم دا امکان شته غلطه شي. یو سړی ډیر فکر وکي مګر هغسې شي نه. ډیر وارې داسې کېږي د سړي یو پلان یو فکر یې جوړ وي مګر هغه غلط شي. لیکن قرآن چې څه ویلی دی په رب ذوالجلال قسم چې ټول مخلوقات بله کوي بله به نه کېږي. هغه به کېږي چې قرآن ویلی دی. او بیا څنګه عزت ورکوي؟ داسې عزت ورکوي رب وایي چې فلا اقسم بمواقع النجوم. د ما بنده زه قسم خورم په هغه ځایونو د ستورو باندې. الله تعالی چې انه لقسم لو تعلمون عظیم. د ما بنده ان ولام د تاکید دپاره بعضې علما وایي چې دا د قسم معنا ورکوي. الله تعالی وایي چې زه بیا قسم ته خورم چې دا لوی قسم ده د ما بنده که تا کې عقل علم که تا کې پوهه وي. ولې؟ ځکه دا ستوری ډېر لوی مخلوق ده. الله تعالی هیڅ قسم ته ډیر قسمونه 115 کم زیات قسمونه قرآن کې ذکر دي. هیڅ یو تعالی لوی قسم نه ده ویله. دې تعالی وایي چې لوی قسم ده دا د ما بنده که تا کې علم وي تا کې عقل وي. ځکه ستوري داسې وړوکی مخلوق نه ده. صحابه خو ستوري لیدل بس هغو ته دا معلومات نه کېدل مګر اوس ټکنالوژي وسایل ډېر شول. هغه ورځ ما د نسا رپورټ لیدو. یو سړی ورځ کې څومره حساب ګڼي؟ که کښېني په لکو حساب ګڼي. په یو کال کې به څومره حساب وګڼي؟ د ناسا والا وایي چې کوم ستوري مونږ لیدلی دي هغې ته که یو سړی کښېنی خلی حسابوي یې په 300 تریلیونه. که 300 تریلیونه نه تاسې نه پوهېږئ 300,000 میلیونه کاله کې هغه حسابوی نشي. 1 2 3 4 5 حسابوی نشي. دومره لوی ستوري مخلوق ده. 3,000 لکه نه 3,000 میلیونه نه 1,000 میلیونه هم نه 300,000 میلیونه کالو کې هغه یو سړی شمېری نشي. او دا د دی هغه لیدلي ستوري دي. دا د مونږ یقین ده چې دی نه دي لیدلي هغه به د دې نه زیات وي. بیا داسې وړه وړه هم نه دي. دا یو لمر سترګه ده د ټولې دنیا نه 14 لکه چنده غټه ده لوی ده. داسې ستوري سیارې موجودې دي چې 10,000 میلیونه لمر سترګې په یو ستوري کې ځي. یو ستوري کې دومره لوی لوی ستوري موجود دي. او بیا الله تعالی څه ته اشاره کوي؟ د رب قربان شم. رب وایي چې فلا اقسم بمواقع النجوم. زه په ځایو د ستورو قسم خورم. ځکه ځای دا به تل چې یو ځای کې کېږدي ځای به د دې نه غټ وي. الله تعالی چې ستوري نه مواقعو د ستورو نه تاسې ته قسم خورم. او زه قسم دې ته خورم چې دا ډېر لوی قسم ده که تاسې کې علم عقل وي. ولې؟ انه لقرآن کریم. دلته کریم دی مکرم په معنا ده. الله تعالی وایي چې د ما بنده زه بیا قسم دې ته خورم چې دا د ما قرآن چې دا عزت ورکوونکی کتاب ده. خپله معزز کتاب ده او عزت نفي کامیابۍ ورکوونکی کتاب ده. رب دومره لوی قسم ذکر کو چې خپل رب وایي چې ډیر لوی قسم ده د ما بنده که تا کې عقل وي تا کې علم وي دې کې شک مه کوه. په دې ذهن خلاص که دا یقیني ومنه چې ما دا قرآن لوی عزت ورکوونکی او فایدې کامیابۍ ورکوونکی کتاب ده. څنګه کامیابي ورکوي؟ علما د دې مثال بیانوي. کاغذ یو ادنا شی ده. څوک ګندګیو کې غورځوي او څوک اودس په وچوي. یعنې اودس څومره بد خبره ده. دومره ادنا شی ده خلک اودس په وچوي. هغه کاغذ چې کله د قرآن سره ولګېږي د قرآن سره نږدېوالی اختیار کې بیا رب وایي چې لا یمسه الا المطهرون. اوس به دې ادنا کاغذ ته چې د ما د قرآن سره نږدې شو اوس به بغیر اودسه ګوتې هم نه ورکړو. داسې عزت ادنا کاغذ ته ورکړو. نو که انسان خپل ژوند خپل زندگی د قرآن سره ولګوله خپل ځان د قرآن سره ولګولو څنګه به عزت نه ورکړي؟ خامخا به دنیا آخرت کې عزتمند وي. بیا موږ تاسې ته د دې
ذکر څه کوي د فکر کولو ضرورت نشته. صحابه ته څنګه عزت ورکړو، هغه د غرو د دشتو په ظلم جهل صدتوب کې غرق خلکو ته څنګه عزت ورکړو. د چانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه جوړ کو، د چانه عمر رضی الله عنه جوړ کو، د چانه عثمان علی رضی الله عنه، د دنیا سرداران تینا جوړ کړل، بادشاهان او د آخرت د جنتو سرداران امیران تینا جوړ کړل. ځکه د قرآن سره یې ځانونه ولګول چې نام یا خلی په بیادبۍ نام نشي اخیستی. د دې په 100 کاله د وفات تیر د بیادبۍ نام نشي اخیستی. رضی الله عنه به سره وایي، دعا به ورته کوي که د سپکوی وکړو الله داسې خلک ورته پیدا کړي دي چې هغه حفاظت کوي. ولې الله دومره عزت ورکړو؟ قرآن سره نږدېوالی اختیار و، قرآن نه خپل ژوند وکړو، قرآن داسې عزت ورکړو. نو ما خبره وکړه چې هغه ادنا کاغذ ته چې دومره عزت ورکوي په دې کې شک نشته چې هغه لوی د مخلوقاتو چت مخلوق چې انسان ده د قرآن سره ځان ولګوي، خپل ژوند په قرآن نه شروع کړي، هغې ته عزت ورکړي، خامخا به عزت ورکړي. او مونږ چې دا ذلت کې نن سبا ډوب یو، په غمو دردو کې ډوب یو، وجه څه ده؟ د قرآن نه لرې یو. د مسلمانان چې نن سبا روزانه ذلیله کېږي، دا وجه څه ده؟ وسایلو کمای نشته، ژوند کې ذلیله یو، د کافرو مخ کې ذلیله یو، په معاشره کې ذلت ده، خفګانونه دي، غمونه دي، دردونه دي. ولې؟ د وسایلو کمای نه ده، د کوم شي خواري ده. د کفارو نه مونږ کم نه یو. هغه چې څه لري مسلمان لري، هغه جاز لري مسلمان جاز لري، هغه بم لري مسلمان بم لري، هغه ټام بم لري مسلمان ټام بم لري. ذلیله ولې یو؟ د قرآن نه لري، د قرآن نه لري. نه ګوري دا څو ورځو کې هغه عربو ته د دنیا لوی کثیف انسان ټرمپ لاړو، څنګه دغه لوی عرب چې هغه مونږ اوس ذکر وکړو چې بې احترامۍ سره یې ذکر د نام نشي کوی.